د ملګرو ملتونو څخه خوندور خبر ملګري ملتونه وایي موږ افغانستان یوازې نه پرېږدو. دوستانو زموږ پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ به یې. د سیاسي چارو او سولې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیر ډي کارلو وایي دغه سازمان ول افغانستان خپل مرستو ته دوام ورکړي، افغانان به یوازې پرې نه ږدي. دوستانو که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست هیله ده زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ ویډیوګانې تر ټولو مخکې تاسو ته در ورسیږي. ملګرو ملتونه موږ افغانستان یوازې نه پرېږدو. د سیاسي چارو او سولې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیزي وایي دغه سازمان به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، افغانان به یوازې پرې نه ږدي. نوموړي کابل ته د خپل 3 ورځني سفر په پای کې وویل ملګري ملتونه به د یو ټول شموله عادلانه او سولې حکومت په جوړولو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو له استازو، یو شمېر سیاستوالو، ښځینه مشرانو، مدني ټولنو له غړو سره کتلي دي. د ملګرو ملتونو د خبریال له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر حضور او په دغه هیواد کې د خدمتونو پر وړاندې کولو ټینګار کړی. ویلي دي چې اوسنی ناوړه بشري وضعیت د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو ترڅنګ ولاړ دی او یوازې نه پرېږدي.